امریکا له افغانستان وتلی یوازینی او پرځای اقدام نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. امریکا وایي له افغانستان وتلی پرځای اقدام د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان په یو خبري مرکه کې د افغانستان د امریکا د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. نوموړي یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د وتلو دوی یوازینی پریکړه وه او اړ وه چې دا پریکړه یې عملي کړله. د سلوان په وینا دا سیمه ده چې نړیوال په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. ستونزه شته دی خو دلته د وتلو پرته بله هیڅ لاره دوی ته نه وه پاتې. هغه ټینګار کړی چې له افغانستان سرتیرو ایستل په دې جګړه کې ښکېلته ختمولو پر ځای اقدام و. جیک ویلي هیله لري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تامین شي، د نجونو ښځینه ښوونځیو او کار ته د تګ حق پیدا کړي، نړیوالې ټولنې سره تعامل ته زمینه برابره کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.